جګړه په خپل کور کې ترسره کړئ، پرته له هغې به جګړه کورونو ته مو ولېږدوو. دا د ولسمشر غني له لوري هرات ته د نوي معرفي شوي والي عبدالقیوم رحیمي لومړنۍ څرګندونې دي چې وایي ګاونډي هیوادونه باید خپله جګړه په خپلو هیوادونو کې تعقیب کړي. یک نفر ما رو بزنین 2 تایتان میکشیم و ایره اسلام به ما اجازه داده، خداوند به ما اجازه داده، انسانیت به ما اجازه داده و دیگه خون افغان هدر نمیره. یا عسکر ما شهید شو باز ما انتقامش نگیریم، انتقامش به 2 برابر میگیریم ان شاء الله. ښاغلی رحیمي همدارنګه ترهګرو وسلوالو غلو او زورواکانو ته خبرداری ورکوي چې په هرات ولایت کې نور ځای نه لري او که چیرې یو پولیس ووژل شي غچ به یې 2 چنده واخلي. ما دیگه از می بیادبی بسیار ما از خرمستی امی مردم خسته شدیم که جنگ خود میارن در خانه ما میکنن. لطفاً ببرن جنگ خود در خانه خود بکنن و الا ما جنگ به خانه شان انتقال میتیم، چون که جنگ ما نیست. لدې سره د محلي ارګانونو اداره په دې مراسمو کې وایي ولسمشر غني د هراتیانو د غوښتنو د تحقق لپاره د دې ولایت د پراختي پروژو تطبیق او د امنیتي وضعیت د ښه والي په موخه برنامې تر لاس لاندې لري. و حکم 24-28 مورخ 2/11/1397 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تقرر محترم عبدالقیوم رحیمی فرزند حاجی عبدالرحیم در بست مافوق رتبه به حیث والی ولایت هرات منظور است. بلخو د هرات د ولایتي شورا یو شمېر غړي او مدني فعالان په دې باور دي چې د هرات نوی والي باید د ولسوالیو او هرات ښار امنیتي وضعیت ته پاملرنه زیاته کړي. یک مدیریت سالم داشته باشه که هرات به عنوان یکی از دروازه‌های بزرگ کشور افغانستان به یک منطقه اقتصادی بتونه یک رفاهی به زندگی انسان‌ها که به اینجا زندگی میکنه بیاره، امنیت بیاره و خواسته و منافع مردم قربانی سیاست‌های سیاسی مرکز یا اشخاص نکنه. یک از ولایت‌های بسیار مهم و اقتصادی افغانستان می باشه. از این جهت است که بحث تأمین امنیت و بحث رفتن به طرف انتخابات و رفتن به طرف انتخابات ریاست جمهوری یکی از اولویت‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشه. د هرات د محلي ادارې له سرپرستۍ 2 میاشتې وروسته بالاخره ولسمشر غني په یو فرمان کې عبدالقیوم رحیمي د دې ولایت د والي په توګه معرفي کړ. له دې مخکې ښاغلی رحیمي د محلي ارګانونو د ولسي ادارې د رئیس په توګه کار کړی دی.